یو بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یقول الله عز وجل للعلماء یوم القیامه الله جل شانه به د قیامت پورز باندې علما تو الله جل شانه به د قیامت پورز باندې علما تو انی لم اجعل علمي وحلمي فيكم ما توسع علم په دی وجنو درکړي چې تاسو مثال خلقو کې رسوا شي یا خلقو کې محتاج شي نه د دې لپاره مې نو درکړي الا وانا اريد ان اغفر لكم على ما كان فيكم ولا ابالي ما چې تاسو علم درکړیو نو د دې لپاره مې علم درکړیو چې زستاسو مغفرت وکړم زستاسو ته بخښنه وکړم ولا ابالي او برما ته پته شته دي چې تاسو کې ګناهونه شته تاسو کې ګناهونه شته ګناه نه خو صفاک نه یي خو لیکن ما دا اراده کوله چې تاسو لره علم درکما شرافت درکما او بیا زستاسو مغفرت وکم بخنه وکم په دې وجبانی علما خو صد ګناه نه پاک نه دي چې مثال الکه فلان کې عالم تاسو کې راځي نه ګناګاران خو ټول خلک ګناګاران په مخ د ځمکه باندې صرف د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام نه علاوه چې څومره انسانان دي ګناګاران نو ګناه خور کېشته دي لیکن ګناه نه پاک انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام دي علما خود ګناه نه پاک نه خطابت کیږي لیکن الله جل شانه چې رسول دی انسانانو علماء ته علم ورکړی دی نو د دې لپاره ورکړی دی چې الله جل شانه د دې بخښنه ابو الدرداء رضی الله تعالی عنہ دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل کړي من سلک طریقا یطلب فيه علما کم یو انسان چې د علم په طلب کې ووتلو او علم یې حاصلولو نو الله جل شانه بدل را د جنت لار آسان کم یو طالب العلم او دغه شانو کم یو انسان چې د علم د طلب د پاره ووتلو د علم د حصول د پاره ووتلو نو الله جل شانه بدل را د جنت لار آسان نو علم حاصلولو او دغه شانو قرآن باندې پوها حاصلول دا خود جنت لار به الله تعالی تا آسان او دویم دی حدیث کې فرمایي و ان الملائکه لتزح اجنحتها ملائک نورانی مخلوق د دې طالب العلم د خپو تخپل وزري د پاره د شرافت او د عزت نو کله چې یو انسان د علم د پاره روزي نو ملائک د لپاره د خپو تخپل وزري کیږي او دریم دی حدیث کې فرمایي و ان العالم لا يستغفر له من في السماوات والارض عالم د پاره بخنه غواړي هغه مخلوق چې په اسمانونو کې لري او هغه مخلوق چې په ځمکه کې د ځمکه اوسیدونکي او د اسمان اوسیدونکي دا د علماء د پاره بخنه د الله نه غواړي او بیا حدیث کې راځي والحيتان في جوف الماء او دا میانو دا ابو کې عالم د پاره بخنه غواړي او دا زنګلو کې حیوانات د عالم د پاره بخنه غواړي میګیانو سړو کې دا د علماء د پاره طلباء د پاره بخنه غواړي په دې وجه باندې الله فرمایي چې ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس د ازمکه او اسمان باندې چې څومره یعنی او چولونده کې چې څونه فسادات راځي دا خو د انسان د عمل د وجه نه راځي او علما اصلاح کوي طلباء اصلاح کوي نو د دې د وجه نه د الله تعالی د رحمت فیصله بارانونه وي نو څنګهلو کې غیاګانی ډیری بوټي ډیر وي شینکې زیات وي او دغه شانو او بزیات وي سمندرو کې زلزلې زل طوفان دی نو دا فساد چې راځي دا خو د انسان د عمل د وجه نه راځي او چې کله د انسان عمل درست شي نو بیا د مخلوقات ورته دعا کوي او بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د عالم فضیلت په عابد باندې داسې دی لکه د سورلسمې سپوږمۍ فضیلت چې په ستورو باندې نو تاسو سوچ وکئ چې د سورلسمې سپوږمۍ کې څومره زیاته رڼا وي
څومره زیاته رڼا وي. نو د څوارلسمې سپوږمۍ شرافت او فضیلت او سپینوالی په ستورو باندې څومره دی. نو د دې په شانو د عالم د علماو فضیلت په عابدانو باندې. ګوره عابد یادې انسانان ډیر دي، لیکن بزرگان چې ورته وي عابدین چې عبادت کوي، انور خو چې عبادت نه کوي هغې باندې بیا هم ډېر فضیلت دی. لیکن څوک چې عبادت گزار وي نو عبادت گزارو باندې د علماو داسې فضیلت دی لکه د سپوږمۍ چې په ستورو باندې فضیلت دی. او بیا نبی علیہ السلام فرمایل چې دا علما دا د انبیاء وارثان. او مخکې ما گزارش وکړو چې ګوره انبیاء علیهم السلام دوی دینار او درهم نه پرېږدي میراث کې. لم یورثوا دینارا ولا درهم، ورثوا العلم. دا علما دي خو دین مال دولت انبیاء علیهم السلام نه مال دولت خو نه پاتې کېږي میراث کې، علم تی نه پاتې کېږي. نو په دې وجه باندې اهل علم چې څومره دي علما نو دا د انبیاء علیهم السلام وارثان. او بیا انس رضی الله تعالی عنہ حدیث کې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ان مثل العلماء كمثل النجوم في السماء. د علماء فضیلت دا په نور خلق باندې داسې دی لکه د ستورو فضیلت. او دا علما په شان د ستوري دي. نو ستورو سره انسان په تیارو کې رڼا مومي، لاره ګودره ورته ښکاره کېږي. مخکنو خلقو به د ستورو په ذریعې سره هغه تیاره کې لاره ګودره معلوموله فی ظلمات البر والبحر. نو لاره ګودره به چې معلوموله په تیارو کې او سمندر وغیره کې، نو دا به د ستورو په ذریعې سره معلوموله او د ستورو د وجې نه به لاره ګودره ورته معلومېدله. نو علماو سره د انسان لاره ګودره ښکاره کېږي. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل فقیه اشد علی الشیطان من 1000 عابد. یو عالم فقیه دا زر عابدانو نه زیات ګران دی شیطان. یعنی زر عابدان دوکه کول دا آسان دی شیطان ته، لیکن یو عالم دوکه کول دا ورته ګران. وجه دا ده چې د احادیثو باندې قرآن باندې معرفت دي. په دې وجه باندې زما معززو د قرآن او د حدیث علم طرف ته میلان وکړو، دې طرف ته مونږه رجوع چې قرآن او حدیث باندې انسان پوه شي، علم حاصل کی، نو د باندې بیا د شیطان زور نه چلی. الله جل شانه د سره مددگار. ابو امامه رضی الله تعالی عنہ فرمایي یو ځل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وړاندې د یو دو کسانو ذکر وشو، یو عالم او بل عابد. یو عالم او بل عابد، نو د دواړو ذکر کېدلو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د عالم فضیلت په عابد باندې داسې دی کفضلی علی ادنا، لکه زما فضیلت چې پتا اوس یو ادنا انسان باندې د عالم فضیلت په عابدانو باندې هغه داسې دی لکه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فضیلت چې په صحابه باندې. او بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سلور سيزونه بیانوي. نو باغ حدیث کې نبی اسلام فرمایي چې یا خو عالم جوړ شه، تعلیم ورکون کې جوړ شه، او یا متعلم جوړ شه، یعنی ازدا کون کې جوړ شه، خپل قرآن حدیث یاد کا. او درې مستمع یعنی اوریدون کې جوړ شه، او سلورم محبنو محبت کون کې ور سره جوړ شه. یا خو په خپل عالم جوړ شه، او یا طالب علم جوړ شه، او یا اوریدون کې جوړ شه، د علماء درس او تدریس دا وره. او یا سلورم نمبر محبنو محبت ور سره او د علماء سره اهل علم سره. او بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ولا تکون الخامسه، پنځم ما جوړېږي، یعنی ته به هلاک او تباشي. او پنځم دا دی چې ته د علماء سره د اهل علم سره بغض او کینه او حسد او نفرت وساتي. نو په دې وجه باندې یا خو عالم جوړ شه، او یا
متعلم طالب العلم جوړ شه، د علم زده کوونکی جوړ شه، او یا اوریدونکی جوړ شه د علماو د اهل علم وعظ او نصیحت او درس او تقریر یې ووره. او سلورم محبت کوونکی ور سره جوړ شه، مینه ور سره وکړه، احترام یې وکړه، خدمت یې وکړه، د دوی حاجتونو نه ځان خبر کړه. او پنځم مه کېږه چې ته د علماو سره د اهل علم سره بغض او حسد او د دوی نه نفرت پیدا کې، نو ګورې بیا به هلاک او تباه شي. نو په دې وجه باندې موږ د اهل علم سره د علماو سره د زړه نه محبت وساتو، د دوی احترام کو. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ یو حدیث کې د نبی رسول الله نه نقل کی چې نبی رسول الله فرمایي من سئل عن علم، چانه چې د یو علم د یو مسلې تپوس شو او فکتمه دا مسله پټ کړه، نو الجمه الله بلجام من النار، الله به د قیامت په ورځ باندې دته په دې خوله کې د اور واګي واچي. نبی رسول الله فرمایي چې کم یو انسان یو عالم نه د علم په باره کې تپوس شو، د یو مسلې په باره کې د هغه نه تپوس شو او دته دا مسله یاد وي او بیا دا مسله دې بیان نکي، پټې کی، د دنیا د یو لالچ د وجنه، د دنیا د یو مقصد د وجنه، د یو مطلب د وجنه، نو الله جل شانه بدلره د قیامت په ورځ باندې د خوله کې د اور واګي واچي. په دې وجه باندې زما معززو د علماو په ذمه باندې دا مسله پرته ده چې دوی به د حق بیان کوي، د حق بیان به کوي. نو حق خو په انسان باندې بدلېږي، تریخ لګي، نو د علماو دا ذمہواری ده چې دوی به د حق بیان کوي. اوس مثال د سود بیان به کوي، د رشوت بیان به کوي، د زناکارۍ بیان به کوي، د حرام خوارۍ بیان به کوي، چیرې حسد حرام دی، دروغ حرام دی، زناکاری حرام ده، قتل او قتال حرام دی، شراب اسکل حرام دی، زنا کول حرام دی، او سود اخیستل حرام دي، رشوت ورکول اخیستل حرام دي. نو دا خو به علما کوي. نو مثال کې سودخور انسان دی وي چې ماته وي، او دغه شان رشوت خور انسان دی وي چې ماته وي، نو ټول سره بغض کې نه ساتي، حسدونه ساتي. نه، دا علما به حق بیان کوي، د علماو په ذمه باندې الله حق ښودلی دی، حق بیان وکړي. نو ډېر کله یو عالم یو بیان کوي او مخاطب کې چې دغه ګناه وي، نو مخاطب وير دامات نو د علماء خو د چا سره دښمنی دي، چیرې مثال زه بیان په سود باندې کوم، په رشوت باندې کوم، نو زما د تاسو سره څه کار چې مثال تا ته خو نه وي، ها چې ته سود خور نو دا وعید تا ده پاره، رشوت خور نو وعید تا ده پاره، د ذاتیات سره د علماء سره کار نشته. ګوره دا مسله دې ځکه یاد کړئ، رسول الله صلی الله علیه وسلم هیڅ کله د خپل ځان د پاره بدل نه اغوست، درگذر کړي. نو اهل علم د خپل ځان د پاره چا سره بغض کې نه ساتي، جنگ جګړه نه کوي. نو په دې وجه باندې د ذات سره تعلق نشته، خو مسله به عالم بیان دی، د علماو په ذمه باندې حق بیان دی. نو دا حق اوریدل په عوامو باندې ضروری دی چې دغه ګناه نه ځان وساتي، او چې عالم حق بیان نکړي نو د په دې خوله کې به الله پاک د اور واګي واچي او بیا به جهنم ته راوځي. په دې وجه باندې علما مجبور دي چې په حق بیان دي. نو اس مثال کې د سود بیان کوي او سود پتا کې ویني ول استاد کولو د وجه نه چې د سود خوري یا تر رشوت خوري یا زنا کون کې یا غلي، نو ساده وجه نه د علما د سود بیان پری، ساده وجه نه د علما د رشوت بیان پری، او یا د مثال کې د زناکارۍ بیان پری دي چې را بزا دی باندې بز بیان کوم چې فلان کې سود خور دی او فلان کې غل دی او فلان کې زناکار دی، زما دا بیان